سړی په خپل ځان نه پوهېږي نه ما له څنګ نه چې ګولۍ تېر شي خیال کوم چې میاسي دي نه خو چا رانه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده نه خو زه درته وایم حاجي صاحب سر درته وایم ما ویلې زه د کوچیانو په لمنې کې په سوري کې لوی سوی یم ډار یې ما په وجود کې نشته خدای جل شانو نه ډارېږم ډېر سخت ډارېږم ځکه د آخرت په ورځ کې به بنده نه تر اوسه نه یم ډار سوی سبا هم نه ډارېږم بشک والا یاره بابا دی تا غوندې دي منم دی یو خدای د اختر په ورځ کې جق ځکه نه ووهلی چې هغه امرالله صالح نه د قرت جیک او ته داسې نیغ ولاړ وې تا او کرزی خبر وی ښه ځان به ډېر باتور نه کوې راته معلومه جنرال صاحب دی څه وایي په آخرت کې وایي نه یم ډار سوی چانه آخرت کې له بندګانو نه ډارېږي دغه د هغه په د سلما بند کې ټیوټیواک خو څه کړی تر اوسه پورې نه موږ هغه بند ولید نه مو یې اوبه ولیدې نه مو یې برق ولید دا ټول دا شاهین راته بندوي دا ملګري بار خطا کوو خبرې مو کې سوال مو کې بیا راځي سټوډیو پرېږدل تاسو کسان نه زیات نه جایږي تاسو ټول موږ بس همدغه کار وظیفه یې چې سټوډیو نه به خلک لرې کو الله مو عزتمن لره خدای مو ژوندي لره لاړ سي هلته شبرغان ته دوستم په کور کې چکر یې ووهئ قصر یې وګورئ که څنګه انټرنیټ هم ښه قوي ده مبین صاحب ګوته مې ستړې شوله په خدای په معاصره دنیا کې په معاصره نړۍ کې د امارت په څېر بل خوځښت به تاسې په دنیا کې پیدا نه کوي چې دومره زیاته د خپلو شهداو د کونډو یتیمانو سره وفاداري کړې وي محترمه دغه شکایت ستاسې زه په ځای نه بولم دا تاسې نه ما ته غوږ ونیسئ زه ستاسې نه زه تا پوهوم زه تا ما ته غوږ ونیسه ته به اول ما ته دا کوم ځای نه چې ته شکایت لرې دغه به ته ما ته ټول تفصیل راکړې چې دا په کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې کومه ډلګۍ ده دا د کومې ډلګۍ کسان دي دا به ما ته ووایې د اسلامي امارت د شهداو او د معلولینو کمیسون چې دا ته ما ته غوږ ونیسه د اسلامي امارت د شهداو د معلولینو کمیسون چې دا هغه په هیواد کې چې په هر ځای کې د شمال جنوب شرق او غرب په کوم ځای کې چې د اسلامي امارت اړوند دوی په یوه کور کې 9 تنه په شمول د مور کونډې 9 تنه پیدا کی غالبا 9 تنه تعداد دی مطلب دا ده چې 9 تنه هم نه ده 15 تنه ده غالبا 15 کسان دي چې 15 دي که شپږ دي زه خدای دې هغه وکړي چې ما ګناهګار نشم کې د یتیمانو د کمیسون که کوم ملګری وي هغه به یې تصحیح وکوي نو 15 دي که 9 تنه چې په کوم کور کې یعنې 15 یتیمان شپږ یتیمان یوه کونډه یا 15 یتیمان یوه کونډه دا چې په کوم ځای کې دوی پیدا کړي هغې ته دوی میاشتنۍ مساعده مقرروي میاشتنۍ رسمي مساعده تر اوسه پورې د هیڅ مجاهد رسمي مساعده نشته په افغانستان کې تر لکونو پورې مجاهدین جنګیږي یو مجاهد هم میاشتنۍ رسمي مساعده نه لري ټولې دنیا ته معلومه ده ټول افغانانو ته معلومه ده هغه کور کې چې په هغې کې 15 یتیمان یوه کونډه وي هغې دپاره میاشتنۍ مساعده مقررېږي دایمي مساعده څلور یتیمان یوه کونډه د مور په شمول 4 تنه د مور په شمول ګورې 3 یتیمان یوه کونډه یوه مور دا چې په کوم کور کې وي دې ته امارت رسمي میاشتنۍ مساعده مقرروي چې هغه به د هرې میاشتې په اول تاریخ دوی ته ورکول کېږي که نور خلک د لوږې مري او که د تندې مري خو دغې کورنیو ته به دغه مساعده ورکول کېږي او په کومو کورنیو کې چې هغې دغه تعداد نه ده پوره یعنې د 3 یتیمان کم دي هغې کورنیو دپاره فوق العاده وخت په وحشۍ مقرریږي دغه حکم چې دا نه په یوه ولایت پورې خاص ده نه په یوه زون پورې خاص ده په ټول افغانستان کې ده او عملا اوس روان ده د ډېر وخت نه دا کار روان ده نو زه که چېرته دغه خلک د امارت د اسلامي امارت په صف کې شهیدان شوي وي 15 شهیدان وي دا خو ډېره نادره ده چې د شهداو د یتیمانو پروګرام خو څه کوي چې د موږ د پروګرام نه پاتې دي د موږ د پروګرام نه الحمدلله تر اوسه پورې 15 کونډې نه دي پاتې الا ماشه زه چېرته به کوم ځای کې موږ نه
پاتې وي رسیدګي به نه وي کړې. نور الحمدلله په ټول افغانستان کې 5 کونډو ته موږ رسیدګي کړې ده، موږ د ژوند معاش ورته برابر کړی ده. نو دغه شکایت په ځای نه ده که بیا احیانا داسې شی وي دا به د مشرانو نقصان نه وي، دا د هماغه ځای چې کوم مجاهد دا یا کوم مسؤل دا چې سرګروپ دا د دغې ملګرو سرګروپ دا د هغې نقصان ده، ځکه سرګروپ چې مشرانو ته ولایت ته معرفي نه کړي، د ولایت ته د شهداو ادارې ته معرفي نه کړي، نو هغې ته څه پته لګېږي. خو چې کله ولایت ته معرفي کړي هغه وخت کې دا کار کېدلی شي. او ستاسې مسؤلیت هم دا ده، زه فکر نه کوم چې ته به دومره نابلده یې چې ته په خپل ولایت کې د شهداو کمیسیون نه پېژنې یا د شهداو د کمیسیون نمبر نشي پیدا کولی. دا ستاسې غلطي ده، ستاسې سستي ده چې تاسې ورشئ د شهداو د کمیسیون د ملګرو نه پوښتنه وکوئ چې دغه خلکو ته تاسې چیرې رالیږلي دي یا تاسې سره ثبت دي او که نه دي ثبت. د هر یتیم دپاره فرما جوړېږي، هغې فرمۍ مطابق بیا د هغې سره کومک او مرسته کوي. قاري صاحب محترم، د شهیدانو معیوبینو د کمیسیون رئیس مولوي عبدالرزاق اخون په خپله ماته ویلي څو واره چې کوم یتیمان کونډې د موږ د کمیسیون له لیسته پاتې وي چا موږ ته رسولي نه لطفا دا به موږ سره غټ احسان وي چې د هغه خلکو نومونه ادرس موږ ته راکړي چې تر څو کومک ورسره وکړو. او بالکل واقعیت دی، هغوی په څرګنده دا وایي چې ته ماته د شهید او د یتیم نوم راورسوه، مسؤلیت زما. نو چې تا ماته نوم نه در رسولی، خو د الله په نظم زه مسؤل نه یم. ته ماته نوم ادرس راورسوه، ماته معلومات راکړه. وقاري صاحب دغه زموږ په کاپیسا ولایت د تګابل سوالی یم د مولوي صاحب سرفراز په کورنۍ کې 5 کونډې دي. هغه کومک خو څه کوي چې هغه د کورنۍ څوک په لاره باندې تېرېږي، ول د امارت ورته څوک سلام نه اچوي او د امارت کوم کس چې تېرېږي دروغ ده، کاملا دروغ ده دا خبره. ګوره تاسو د شهید پلار ته خو د عقل بیا تستړی شي چې یو زوی په دې امارت ورکړی. ګوره مبین صاحب دا همدلته سټوډیو کې لاندې کېنوئ، زه اوس فورا معلومات کوم، دی بیا راپورته کوم. زه د کاپیسا ولایت د اول خو کوشش وکړه چې تخریب مه کوه، دروغ مه وایه. زه درته وایم ما ایمان څه په طالب نه ده راوړی، ما ته په خپله دا ویل سوي دي، د کمیسیون رئیس راته ویلي دي، د همدغه زون کې چې تاسو یاست د دې ولایتو مسؤل راته ویلي دي. نو تاسو عجیبه خبره کوئ، راکه ماته ادرس راکه، ټول تعداد راکه، کورنۍ راته وکړئ. اول به د کمیسیون له خوا مرسته ورسره کېږي، بل خوا نه به د قاري صاحب دی هم له خپل طرفه ورسره مرسته کوي، لازمي به یې کوي. دا چې ته وایې ما کمیسیون ته دې هم نه ورکوي، ما ته دې راکړي که چېرته په دې کور کې رښتیا هم 5 شهیدان شوي، ما رسیدګي نه وي ورته کړې. دغه اطرافو کې ما 5 شهیدان 5 کونډې ما نه دي پاتې، ما الحمدلله ټولو ته رسیدګي کړې ده. که رسیدګي نه وي ورته شوي کمیسیون به بیخي اول خو به کمیسیون نه دوی میاشتنۍ مساعده لري، رسمي مساعده. د دې ورور نه مې غوښتنه دا ده چې لطفا تاسې که یو طرف ته د دې کورنۍ سره خواخوږي کوئ، خو بل طرف ته تاسې د اسلامي امارت د صف بدنامي کوئ، دا کار مه کوئ. اسلامي امارت د شهید پلار ته ستړی مسم نه کوي. قاري صاحب قسم په خدای چې دا خو طالب د چې هندو هم یې که دغسې وکړي، د هندوانو په صف کې دا بالکل واقعیت نه لري، دا حقیقت نه لري. دغه شانتې هغه کول چې دي دا زه دې ورونو ته وایم چې که چېرته تاسې د کورنۍ سره خواخوږي کوئ، دا خواخوږي نه ده، د صف سره جفا ده، په دې صف باندې په دې سپېڅلي صف باندې یو داغ لګول دي. زه د دې کورنۍ اوس معلومات کوم، دای تاسو هم دلته په لاندې کېنوئ در سره په سټوډیو کې چې بیا راپورته کوو. سمه ده قاري صاحب، دا د اعلان د دغه بعضې ورونه چې راځي مانه شکایت کوي، ولا چې زه نه اوسم که دغه رایې ووینئ دونه چې دا 15,000 شپږ نفر ناست په سټوډیو بیروبار دی، باور وکړه نه کېږي چې بیا ګیلې کوئ، په خپله لاس راشه په خپله وغږېږئ. ډېره مننه قاري صاحب، راشو ورونه سره هغه غږیو تیاره د جنرال صاحب هغه دوستان کړو. ښه دا ویډیو راولګېده دا د دوستان قصر دی، په کې دا د میلر سره نه دا خاص ځای دی. دا